इन रब्बकुम अल्लाह, यकीनन सातुन के रब सासो अल्लाह दे, अल्लज़ी आज़ाद खलक़ अस्समावाति जे पैदा कर दी असमानना वल अर्ज़ मका फी सित्तति अय्यामिन पशपग रज़ की सुम्मा इस्तवा अलल अर्श ब्याय इस्तिवा करदा पार्श बंदी युग़शिल लैल नहारा अगुंद इश्पा वस्ता यतलुबुहु हसीसन चितलब कई यौ बल्लर पते जैसरा वश्शम्स अन्वर वल कमर अस्कुमय वन नुजुम अस्तूरी मुसख्खरातिन ताबिक़शीदी बिअम्रिही बादर अल्लाह अला खबरदार लहुल खल्क़ु दे अल्लाह लरा पैदा कोल दी वल अम्रु व इख्तियार दे तबारक अल्लाहु बरकत वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन चरब दे द मखलूक उदऊ रब्बकुम बलै रब्बल तज़र्रुअन पाजज़ी व खुफियतन रूरो इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन दा यकीनन दा अल्लाह मिनन कई द हद न तेरवतन गुसराम دا داسې مسله ده چې بالکل په څلورو مذهبو کې ده او د قرآن او د حدیث او د صحابو د زموږ استادو د میندو هم ده. خو لیکن چې ته د چا نه تپوس وکړې چې الله چېرته دی، نو زمونږ دغه وروڼه وایي دا چې مونږ دعوه کوو د امام صاحب د مذهب او د امام صاحب د مسلک، نو په مونږ کې دوه قسمه خلک یو امیانې بل مجاني. نو ملا وایي امی وای په هر ځای کې دی، د امی خبره څه ده وایي هر ځای کې دی. او د ملا نه چې تپوس وکړې نو ملا وایي په لامکان کې دی، ملا وایي په لامکان کې دی، او امی څه وایي په هر ځای کې دی. اول امیانو خبر نه ده، تقریبا یو 4-5 میاشتې مخکې یو دیوبندي عالم په دې مسله زموږ سره بحث کړی 5 ګنټې دا مسله په دې زموږ چېړو چې الله بره دی او هغه وایي نه مونږ ته الله پته نشته. هلکه څنګه د امام صاحب په مذهب څنګه ته مذاهب اربعه منې چې مونږ درته هغه مسله پېښ کړو چې کوم مسله امام ابو حنیفه وایي چې الله بره دی، او بیا چې ته یې نه منې او ته یې په مذهب کې او مونږ یې دشمنان یو. تلک اذا القسمة ضیزه په زور د ظلم تقسیم ته کې مونږ وایو الله بره دی او امام صاحب هم وایي الله بره دی، او ته یې الله په هر ځای کې دی او امام صاحب وایي بره دی، نو ته یې خلاف یې ته یې زور سره او مونږ ورسره برابر په عقیده کې موافق یو، نو مونږ یې دشمنان یو. تلک اذا القسمة ضیزه. وما محترم ورونو، خو معلومېږي دا چې دا خبره زمونږ د خولې ده، دا حقیقت کې نه ده. المهند علی المفند، عقاید علماء دیوبند باندې یو رساله لیکلی شوې ده د علماء دیوبند عقیده. چا لیکل ده؟ خلیل احمد سهانپوري، چې کوم په بخاري باندې د لپاسه حاشیه هم کړده. بیا په 14مه صفحه باندې فرمایي د المهند علی المفند وایي مونږ په عقیده کې د امام صاحب ملګري نه یو، مونږ په عقیده کې د امام صاحب ملګري نه یو. مونږ چې د امام صاحب ملګري نو په دې نکاح او په دې مانځه کې او د زکات او د حج په مسلو کې ملګري وو. عقیده کې د هغه ملګري مونږ نه یو. هلکه په عقیده کې د چا ملګري یو؟ مونږ د ابو منصور ماتوریدي ملګري یو. تاسو د ابو منصور ماتوریدي نوم اورېدلی؟ نه مو اورېدلی. د هغه د ولادت پته هم نه لګي چې کله پیدا شوی او د وفات پته هم نه لګي، خو داسې معلومېږي چې د امام محمد د شاګرد شاګرد دی، ډېر وروستنی سړی دی. زمونږ عقیده د خپلو وروڼو نه په دې ځای کې ده چې دا ستا عقیده دا لیکي چې زه د امام صاحب ملګری د هغه په عقیده کې ګوره نه یم. زه د چا ملګری یم؟ د ابو منصور ماتوریدي. او د ابو منصور ماتوریدي مسلک دا و چې ګوره الله په هر ځای کې د الله په عرش نه دی. دا رور د امام صاحب نه ځکه تښتي په عقیده کې چې امام صاحب دا وایي الله بره دی، او ابو منصور ماتوریدي څه وایي؟ الله په هر ځای کې دی. زما محترم وروڼو، تاسو ووایئ دا خبره اعمال دا بنا یې په عقیده باندې نه چې په عقیده کې ملګری نه یې نو په احکامو کې څنګه ملګری شوې؟ اخر دا هم د انصاف خبره ده. او مونږ د امام ابو حنیفه ملګري یو په عقیده کې، مونږ د هغه په مذهب یو په عقیده کې، مونږ د هغه ملګري یو په عقیده کې. نو عجیب خبره ده، ته یې دوست یې او زه یې دشمن یم. ته مذهب والی شو، زه بې مذهبه شم. ته مقلد شو، زه غیر مقلد شم. ته په مذهب و اسلام کې پاتې شو، زه د اسلام نه بهر شم. په تا پسې مونځ کېږي او په ما پسې مونځ نه کېږي. تا سره غم او خاري جایز ده او زما سره غم او خاري جایز نه ده. تا پسې جنازه کېږي او په ما پسې جنازه نه کېږي. او حالن کې چې عقیده وګورو، زما عقیده د امام صاحب ده او ستا عقیده د امام صاحب نه خلاف، هغه واضح خبره.
هغه مولانا ما ته دا ویل په مناظره کې وایي که اتیا آیتونه راته پېښ کړي نو زه یې نه منم. اتیا آیتونه په دې مسله راته پېښ کړي چې الله باندې نو زه یې منم ته تیار العیاذ بالله. کیسټو کې شته. ما په هغه ورځ ما توبه ویسته چې یاره یقین په الله که ما مقلد وسولید مخکې داسې موږ زه ورته وایو چې تقلید داسې دی او تقلید داسې دی. مقلد مې وسولید. مقلد دغه ته وایي چې اتیا آیتونه هم نه مني. سړی چې یو آیت نه مني هغه کافر کېږي چې اتیا آیتونه نه مني. او ما سره دا شرایط لیکل چې ابن تیمیه به راته نه پېښ کړی، ابن قیم به راته نه پېښ کړی، امام ابن خزیمه به راته نه پېښ کړی، ځکه دا د اهل سنت نه خارج دی او دا د اسلام نه خارج خلک. ما ویل چلو ټیک ده، خبره به په اصولو کړو، د چا خبره ټیک په دلیل هغه به مونو. ابن تیمیه ابن قیم پرېږده. ما ورته شرح عقیدة الطحاوي وخو د ابن ابي العز الحنفي په عقیده کې یو کتاب لیکل دی، یو حنفي عالم. ما ورته دغه عبارت لیکه فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. دی لیکي وایي څوک چې د الله په عرش باندې بروالی نه مني نو دی د فرعون په مذهب دی. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. وکه که ستاسو خیال موسی علیه السلام فرعون ته دا دعوت پېښ کړی چې الله بره دی، نو فرعون څه وویله؟ ویا حامان ابن لي صرحه، ای حامانه زما دپاره بنګله جوړ کړه لعلي اطلع الی اله موسی، زه بره خېږم د موسی رب ګورم دی چې وایي الله بره دی کوم ځای کې دی. ابن ابي العز فرمایي وایي فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. څوک چې الله بره نه مني نو دی د فرعون په مذهب دی. ومن اثبته فهو موسوي محمدي. او څوک چې الله بره مني نو دی د موسی او د محمد په مذهب دی. چې کله مې ورته دا عبارت وخو نو هغه په ما جواب کې څه وایي؟ وایي دا په حنفیانو کې اول عالم دی چې بېدینه شوی دی. دا اول عالم. بس ما ویل زه ښه شوه. زما ته خو دې بېدینه ویل چې دا اول خپل دې پکې ولیک. وایي دا په حنفیانو کې اول عالم دی چې دی بېدینه شوی دی. تمام محترم ورونو، د امام صاحب عقیده دا دغه مولانا په اصطلاح او دغه مولانا په ژبه د بېدینۍ عقیده شوه. او موږ وایو ورونو الله بره ومنئ، د عرش نه بره ومنئ، دا د څلورو مذهبو اتفاقي مسله ده. خو بس موږ د مذهبونو نه خارج یو او زموږ د ارونو په مذهبونو کې داخل. کالذي بیده الملک، هغه ذات د برکاتو والا دی چې د هغه په لاس کې باچایي ده. بل یداه مبسوطتان، دا الله دوه لاسه دي او دواړه پراخه دي. سوره مایده کې راځي بیده ملکوت کل شیء، دا الله په لاس کې د ټولو څیزونو اختیارات دي. او حدیث کې راځي یدیه یمین، دا الله دواړه لاسونه دا د برکت نه ډک دي. نو قرآن کې هم شته او په حدیث کې هم شته. او امام صاحب په خپله عقیده کې هم دا مسله لیکل ده. خپله عقیده کې تاسو د امام صاحب کتاب معلوم دی؟ ولې دا شامل امام صاحب کتاب نه دی، عالمګیري هم نه ده، هدایي شریف هم نه ده، طنز او قدري او خلاصه او مني هم نه ده. د امام صاحب کتاب د فقه الاکبر، الفقه الاکبر، دا امام صاحب ته منسوب کتاب په عقیده کې راغلی. امام صاحب څه فرمایي؟ غالبا شپږشتمه صفحه باندې وایي فما ذکره الله تعالی فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس فهو له صفات بلا کیف. قرآن کې چې الله ویل زما لاس شته، زما مخ شته، زما نفس شته، نو دا د الله صفتونه دي، بلکل زمونږ ته ایمان دی. ولا یقال ان یده قدرته او نعمته، دا به نه وایو چې د لاس نه مراد قدرت دی او د لاس نه مراد نعمت دی. ولې فإن فيه ابطال صفه، د الله صفت د باطل کو، دا مذهب د قدري او د معتزله. ما محترم ورونو امام صاحب څه فرمایي چې د ید معنا به په قدرت نه کوو. او زمونږ د ملیانو نه تپوس وکړو چې د امام صاحب په مذهب کوم د امام صاحب د پنځه پتې لګولي. او موږ د امام صاحب په مذهب کې یو چې ته ووتې نو ته کافر یې. د نه نه تپوس وکړو ته ترجمه وکړې تبارک الذي بیده الملک، ترجمه یې څه کوي؟ وایي د الله په قدرت کې واچوي. امام صاحب وایي په فقه اکبر کې چې د ید معنا په قدرت مه کوه کمبخته، دا خو ته د معتزلې نه جوړېږي، قدري نه جوړېږي، هغه بدعتي نه جوړېږي. او دا څه وایي تبارک الذي بیده الملک، دا الله په قدرت کې واچوي. ده نو چې زه معنا د امام صاحب د مذهب موافق کوم نو زه بې مذهبه یم. او چې ته قرآن ترجمه د امام صاحب د مذهب نه خلاف کوې نو ته یې بوس تلک ایضا قسمة ضیضا. عجیب غوندې خبره ده، عجیب عقل دی، عجیب فهم دی چې زه ترجمه هغه کوم چې کوم راته امام صاحب وایي داسې ترجمه کوه، او ته هغه ترجمه وایه تفسیر کوې چې امام صاحب درته وایي دا مه کوه، صراحتا دې منع کوي، نو ته یې دوست یې زه یې دښمني. تلک ایضا قسمة ضیضا. دقرنګې د الله مخ شته، د الله نفس شته، د الله قدم شته، د الله پنډۍ شته، کما یموت بشانې، څنګه چې د الله د شان سره مناسب.
او امام صاحب په موقع تاسو شو وای الله دې اول اسمان ته راکوزيږي دا خبره ټیک ده امام صاحب او زمون په ایمان دې رد کوي نه الله راکوزيږي څنګه چې الله رسول دې دغه حق ده تمام محترمانو دا اتفاقی مسلې دي دا اتفاقی مسله په عقیده کې چې ټول ایمان دا خبره بیانوي چې خلکو د الله صفاتو منئ د الله د صفاتو نه انکار مه کوئ د الله صفاتو منئ او موږ څه وایو ولې چې دې منلو ته موږ تیار نه یو بلکې ما تاسو د عالم حال بیان کړه چې هغه عالم چې د مدرسې نه فارغ او په سوات کې هغه ډېره غټه دعوه کوي ځکه د هغه ماما چې و نو هغه زمونږ هلته مدرسه سېدلې وه جامع شیخ الاسلام ابن تیمیه او دغه ملا ما ته په یو موقع ویله چې دا زمونږ د مشرانو سنت دی چې ستاسو جوماتونه به بندوو زمونږ مشرانو طریقه ده چې ستاسو مدرسې او ستاسو جوماتونه به سېزو خو چې کله د بحث مقرره ما به د امام صاحب مذهب پېښ کړه خو هغه به امام صاحب مذهب نه تښتېد او ویل نه تاسو بې مذهبه یې مونږ په مذهب دا یوه اهمه مسله په دې مسله کې زمونږ د ملګري د امام صاحب نه خلاف یو مونږ یې ملګري یو تاسو سوچ وکړئ چې په مذهب څوک دي آیا د امام صاحب په مذهب مونږ یو الحمدلله په عقیده کې او که نه دا ملګري دي موږ د منصور ماتوریدي په مذهب دي عقیده خو یې موږ ته پرېښې ده عقیدې نه خو دوی تېسته کړې ده المهند علی المفند کې صراحتا لیکل دي په اردو میلاوېږي پښتو کې ترجمه شته او په عربي هم میلاوېږي بیا راته نوم شکدرو نوم راته څه وایي که په دې ځای دا خبره پرېښودې نو ښه به وه بیا راته وایي وایي مجسمه دي او مشبهه دي ځان ته وساتئ مجسمه دي او مشبهه دي ګورئ د الله دپاره جسم مني نو ځان ته وساتئ د شاه ولی الله نوم تاسو اورېدلی دی شاه ولی الله محدث دهلوي په حجت الله کې لیکي وایي واما استطال هؤلاء على معشر اهل الحديث دا زمونږ ملګري چې اهل حدیثو ته مجسمه وایي دا زمونږ ملګري دا عام خلک چې اهل حدیثو ته مجسمه وایي نو فقد وضح لي وضوحا بینه ما ته دا خبره واضح شوې ده چې د دوی دا خبره بېځای ده او اهل حدیث په عقیده کې په حق باندې دي دا جماعت حقه دی او څوک چې دوی ته مجسمه وایي دا غلط دي دي دا د شاه ولی الله رحمه الله د خولې عبارت دی دې ملګرو ته وایي وایي ګوره غلطې خبرې مه کوئ مجسمه مشبهه مه وایئ دا خو د الله صفات مني د الله په صفاتو باندې قایم الله شریعت محمد جوتی نور جرم نشد فدین جوتی الله شریعت محمد جوتی نور جرم نشد فدین جوتی نور جرم نشد فدین جوتی فیوانا ما وبلا باندې خلقو کم بدنامو فیوانا ما وبلا باندې خلقو کم بدنامو فنم د دهشتګرد والخوفین جن کوي نور تجارم نشته د فدین جن کوي فنم د دهشتګرد والخوفین جن کوي نور تجارم نشته د فدین جن کوي الله په شریعت محمد جن کوي نور تجارم نشته د فدین جن کوي نور تجارم نشته د فدین جن کوي داعی د حق لاریم د خیر لار ورتخایم داعی د حق لاریم د خیر لار ورتخایم نادار پخپلا نفع او فیدې مې جل کوي نور مې جوړم نشته د فدې مې جل کوي